د پاکستان نوی ظلم په تورخم کې د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. د سوداګریزو توکو موټر چلوونکي پاکستان مو له ویزې پرته نور پر تورخم نه پرېږدي. د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد یو شمېر موټر چلوونکي وایي د پاکستان حکومت ورته نوی شرط ایښی چې د نومبر له 21مې هیڅ چلوونکی له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی. د دوی له ډلې موټر چلوونکی ولایت خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت چې موټر چلوونکو ته کوم شرط ایښی دا زموږ د وس کار نه دی. موږ غوښتنه کوله چې باید کلینر را سره پرېږدي خو اوس راته ستونزمنه شوه. پېښور کې هم نیونې شروع دي. خپلو موټرو سره ناست یو نشو ګرځېدلی. موټر چلوونکي وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي ترڅنګ پاکستاني پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې اخلي. موږ ته وایي چې تاسو ویزې ولګوئ ګاډي یې ودرولې. موږ سره خو ویزې نشته. په 100 موټر چلوونکي کې 2 موټر چلوونکي هم ویزې نه لري. موږ له دواړو حکومتونو غوښتنه کوو چې په هغه زوړ سیستم دې موږ ته د تګ راتګ اجازه راکړي. یو بل موټر چلوونکی کفایت خان ازادي راډیو ته وویل دوی اوس موږ ته دا مسله راایستلې چې تاسو پاسپورټونه هم نوي کړئ او ویزې پرې هم ووهئ. موږ نشو کولی موږ ګاډي وچلو قرض خلاص کړو د مال او موټرو بندوبست وکړو که کنسولګرۍ ته وګرځو. وموغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.